رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت وعده کړې ده من عیر اخاه بذنب لم يمت حتى يعملوه. کم چا چې خپل مسلمان ورور ته د ګناه پیغور لره ورکړي، یعنی دا یې ورته وویل چې ته خو هغه کس یې چې تا فلان کوي ګناه کړی و، ته خو هغه کس یې چې فلان کار دې کړی دی، نو الله رب العزت وعده کړی ده چې دې کس ته به تر هغه وخته پورې مرګ نه ورکوم چې تر څو پورې دی په دې ګناه کې مبتلا کړی نه وي. یعنی پیغور ورکولو والا ته الله رب العزت تر هغه وخته پورې مرګ نه ورکوي چې تر څو پورې دی په خپله په دې ګناه کې مبتلا کړی نه وي. دا د الله رب العزت وعده ده او په دې کې شک نسته، او دا بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی. او کم څوک چې د خپل مسلمان ورور ته پیغور ورکړي، ما په خپل سترګو لیدلی دی چې کم مسلمان و مسلمان ورور ته پیغور دی ګناه ورکوي، الله رب العزت د مرګ څخه مخکې دی په دې ګناه کې مبتلا کړی دی. او یو دا خبر د مور پلار نافرمان، کم څوک چې د مور پلار نافرمانی کوي، الله رب العزت دې کس ته تر هغه پورې مرګ نه ورکوي چې د اولاد هم د سره هغه رقم عمل ونه کړي. و یو سړی و، هغه خپل زامنو راواخیستی او ډېر لرې یوړې هلته وتاړی، نو ده وخندل، ویل هغه زامن یې ورته ویل چې ولې دې وخندل؟ ویل دا هغه ځای ته ما خپل پلار راوړستی و او دلته ما تړلی و، نن ما سره هغه رقیسم عمل وصلو. بالکل وایي چې څه کرې هغه به رېبې. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته درسره